سلامونه او نیک پیرزوینې ښاغلی نوروز. د ښه دی انشاءالله په خیر یې. مننه، ژوندي اوسئ په دې هیله چې ته خو یې په خیر یې. الحمدلله. زه به د اواز لږ ډېر کم څه اواز صحیح واورم څنګه چې غلط شی واورم. نه انشاءالله غلط شی نه اورې. ډېر زیات هغه ستونزه ونه کېده، څو ځلې مې سرچ کړی چې پیدا دی کوم راپور به وکړم. نه انشاءالله وشوه. زه ته اول خپل نیت وایم ورور. زما نیت د دې لایف نه دا نه دی چې تا زه کم راولم یا زه ستا بې احترامي وکړم یا زه شخصي سره لاړ شم. زما نیت الله مې شاهد دی چې همدا دی چې ما تا یو ځای حق طرف ته لاړ شو. څه چې حق دی او که ته وایې چې کوم لاره تا ته بهتره ښکاري چې د حق طرف ته لاړ شو، په کوم طریقه لاړ شو، ته دا مشوره ماته راکړه. ښاغلی نوروز، په پیل کې خو شاید تا زما ویډیوګانې کتلې، ځکه دې راپسې ویډیو جوړه کړې وه که نه، نو یوه نیوکه دې هم کړې وه او بیا د دې ویډیو په جریان کې د یو څه ناڅه داسې الفاظ کارولي وو چې هغه لازمه نه وو. د سپي غپا دې ویلي، زه یو انسان یم. بسم الله تا خپل زه به خپل جواب درکړم. زه یو انسان یم او ما ته د سپي د غپا خبره دې کړې وه. زه په دې وځورېدم چې که ته د اسلام داعي یې او پر ما باندې د دا نیوکه یې چې زه د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په اړه باندې ما دغسې یوه لفظي اشتباه کړي او بیا په هغه کې ما ولس ته هم وضاحت ورکړي او بیا پرې بخښنه ما هم د رب نه غوښتې او بیا چې څوک پرې خفه سوي هغو نه ما هم غوښتې. خو ته خو د اسلام داعي، د اسلام په دعوت کې په کوم ځای کې راغلي چې په دغه لهجه باندې څوک نیوکه پرې وکړه یا نقد پرې وکړه او یا دغسې الفاظ ورته وکاروه؟ ولې؟ جزاک الله خیره پوښتنه ده، ماشاءالله ډېره ښه پوښتنه ده. ته زما هغه ویډیو ته دوباره ورشه. ما هرګز تا ته نه دي ویلي چې سپي غوندې غاپې، نعوذ بالله، هرګز نه. ما ویلي هغه کسان څوک چې یو ملک پیدا کیږي او بل کوم ارزښت نه لري، فقط چې د ملک پیدا شوي دي، د نورو ملکونو په خلاف خبرې کوي، د نورو مسلمان خلاف خبرې کوي، د هغوی مثال د سپي دی. یعنې مثال څوک په دې ویډیو کې مخاطبین څوک دي؟ ته کولی شي مثال ورکې، مخاطب نو هغه موضوع ما پې خبره کړې. ته زما دوباره ویډیو وګوره، ماشاءالله ته پکې دي 100,000 کسان دا ویډیو وګوري. زه دروغ نشم ویلی، هرګز تا ته ما د سپي مخاطب نه ده کړی، ما یو مثال ورکړی دی او دا مثالونه داسې نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم چې مثال ورکړی دی چې لکه سپي غوندې تاسو سجدې کې مه کښېنئ، دا یو مثال دی. اوغ غوندې تاسو رکوع ته مه ځئ، دا یو مثال دی چې ما ورکړی. کېدای شي صحیح مثال نه و، حتی عوامو ته هم نه و، ما کولی شو بهتر لغتونه استفاده کړم، لیکن دا تا ته ډایرکټ مننه. حد اقل چې په خپل سړی په خپلې غلطۍ باندې دا اقرار وکړي، دا مستر نه. زما هدف دا دی چې دا تا ته مخاطب نه و، یو مثال و. که هغه مثال باندې خلک ناراضه شوي دي، مثال په یو چا ورکوي که نه، نو زه مثال کې خو قصه ما زه مخاطب زوم او مثال دې ورکړه، نو هدف خو دې زومه. ګورې نوروز صاحب، لکه څنګه چې تا ویلې زه غواړم د مشکل په حل باندې وغږېږم او زه په دې موضوع کې نور در سره نه غواړم بحث وکړم، دا به هم دلته پرېږدو. اوس راځو بلې موضوع ته. په دې ویډیو په جریان کې تا د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه دا موضوع راجګه کړې وه. ما په دې مورد باندې کاش چې تا یو میسج ما ته کړی وی. زه خو تا پیژنم، زه ډېر پخوا نه پیژنم، ستا میزونه د انډیا نه ما سره شته دی. دقیقا. نو زه تا پیژنم او ډېری وخت کې مې نیوکې هم در باندې هغه د فیسبوک په وخت کې هم کړي دي. یو وخت کې د سپورټ میسج دې کوو د انډیا کې چې کله متعلم وي، نه پوهېږم څه موضوع وه، زما زه فیسبوک کې زما یادېږي، لیکن د انتقاد نه خبر نه یم. نو راځو دې ته چې د خالد بن ولید په اړه باندې اوس به بیا غلطه خبره مو د خولې وځي، بیا به نیم ولس راونیسي. د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په اړه باندې ما چې هغه خبره کړې وه، لږ څه احساساتي سومه، د وطن خبره هم راغله او بحث د وطن و. اصلا کې بحث دا نه و. زه کراتې د ولس ته وایم چې د ما په بحثونو کې د وطن بحث دا زما د خلکو بحث دی. زه ولې ما ته پکې اسلامي بحث را دننه کوم؟ دلته ضرورت سو خو خیر زه هلته اشتباه مې وکړه، بیا مې پرې بخښنه وغوښته. تا ولې ما ته یو ځل یو پیغام پرې نه ښوده؟ که پر ما باندې د نیوکې ویډیو جوړولی شي، حداقل یو ویډیو خو میسج خو کولی شي. دا خلک د کوېسچنونو کې څنګه بلاک کړم؟ څنګه کوي؟ دا خلک وایي چې لایف جوین کوم، هغه ایسته که هغه دوه ځلې چې بند کړي بیا انشاءالله نور هغه کېږي، نه راځي. وروسته موضوع یو د خالد بن ولید نه وه. خیر تاسو د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په اړه کړې وه که نه؟ اجازه راکړه چې خپل خبره جواب کړم. مهرباني. ستا موضوع ادعاګانې وي چې زه سیکولر مسلم یم، دې کې څوک مشکل لري ماته دې ووایي. خالد بن ولید یو مثال و. ستا په یو ځای ناسته پلیټفارم ورکول برملته و. ستا اسرائیل سپورټ او د هغوی لپاره لانګ لیو اسرائیل and we all Afghan support you دا کلمات و.
خالد بن ولید او ستا نېشنلزم الټرا نېشنلزم فقط یو مثال وو. او زما پوښتنه دا ده آیا ته ځان ته سیکولر مسلم وې؟ لومړی خبره خدا چې زما د پوښتنې ځواب تا رانه که ښاغلی نوروز ما د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په اړه باندې خبرې کړې وې او تا په همغې مورد باندې ما سره ویډیو جوړه کړې زما په همغې مورد باندې تا نیوکه کړې وه. تا کولی شې چې ما ته یو پیغام پرېږدي ولې د پیغام راونه لیږه؟ ډېر ښه پوښتنه ده. په اسلام کې چې یو کار چې د عام مذهب کې کېږي او هغه د نورو خلکو د ذهنونو خرابۍ په سبب ګرځي، ته باید دغه اشتباه په عام مصدر کې اصلاح کړې تر څو پر د خلکو ذهنونه بیرته جوړ شي چې دا حقیقت نه دی. که چیرته ته بیرته راغلی وی او تا ویلي وی چې ورور دغه اشتباه ما کړې ده او دا ویډیو آنلاین ستا په پیج باندې ټاګ وی، نو ما به لیدلی وه چې د بیرته اصلاحات راوستي دي. ګورې ښاغلی نوروز مغلطه کوي. تا پبلیکلی بیرته ویلي دي چې دغه اشتباه ما کړې ده؟ 100% مې ویلي. دلته 15,000 کسان زما په لایف کې نازي پوښتنه دغلته په کمنټونو کې وګورئ چې ما په دې مورد باندې تفصیلي خبرې وکړلې چې زه مسلمان یم، زه د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په جهادونو باندې ویاړم، هغه د اسلام توره وه، زه څنګه په هغه باندې نیوکه وکړم؟ خو هغلته بحث د اسلام نه و، بحث د افغانستان و. د اسلام ګوره د افغانستان بحث هم وي، د اسلامي ارزښتونه جغرافیې ته محتاج نه دي، بلکې جغرافیه کې چې هر بحث کیږي هغه اسلامي ارزښت ته محتاج دی. د دې وضاحت عوامو ته ضرورت وو چې کوم ستا ځوانان دوامداره په همدې باندې بحث کوي. اشتباه وکړل او په خپل اشتباه مې بیرته اقرار هم وکړ. په کار دا زما د غلطۍ ګورې ښاغلی نوروز ستاسو زما دغه ویډیو وکتله او په دې ویډیو کې چې تا ویلي چې ولا دغه ځوان لږ خو به دې راباندې حساب کړی چې دغه ځوان یو 2 ورځې یو کتاب به یې لوستی بدون شک چې د لوستي په هندوستان کې خیر ما د بیچلرز په بزنس کې کړی. اوس راځو سپیشلایزن چې شکو سپیشلایز وی کوم بخش کې دقیقاً هیومن ریسورسز ان مینجمنت کې خدای ما دا ته په دې پوهیږي چې هیومن ریسورس ته سپیشلایزن کړی دی چې هیومن ریسورس یا هیومن مایند سیټ یا هیومن سایکولوژي څنګه کار کوي، چې چیرته ستاسو عام ځوان ستاسو خبره اوري دا یو زما وظیفه ده چې په پبلک ډومین باندې زه ستا بیرته اصلاحات وکړم. که صرف ستا دغه یو اشتباه وه چې خالد بن ولید تا ورته بد ویلي ګورې یو بل خبره اجازه ورکړو سره غلطه ونه نه غلطو یو بل ته اجازه ورکړو خیر دی. که چېرته صرف ستا دغه اشتباه وه نو بیا دا زما ګناه وه چې ستا یو وړوکی اشتباه ما بیرون راښکلی وی او بار بار مې خلکو مخ کړی وی. ستا یو لیست را سره پروت دی ورو چې ته کوم په پبلک ډومین باندې په عوامو ذهنیت باندې کار کوې او هغه ماته مناسب نه ښکاري. هغه فقط د کنورسیشن یو سټارټ وو. د نورې پوښتنې لرم، مثلا تا ځان ته سیکولر مسلم ویلی دي دنه ستا مناسبه په دې سیکولر مسلم باندې په دې مواردو به مو غږېږو والله چې هېڅ چېرته نه زه یو دلته ستا په نظر باندې حسیب ځواک په سوشل میډیا باندې راځي زما کړنې زما خبرې ډېرې زیاتې په د اسلامي ټولنې باندې موثر تمامیږي که د محمد بن سلمان؟ دا باید د عوامو نه پوښتنه وشي چې ستا خبرې ډېرې تمامیږي د هغه چې رشاد ته ماته دواړه یو شی ستئ. نه هغه د یو هېواد باچا دی، یو هېوادي انسان یم. اسلام کې نه زه ارزښت لرم، نه ته، نه محمد بن سلمان او نه تمبکتو. څوک چې حق وایي د قرآن او حدیث شریعت مطابق هغه ارزښت لري، ځکه الاسلام دین الحق دی، نه دینو ویوز او پوزیشن او مثلا چې باچایي. بالکل تاسو پر ما باندې نیوکه وکړله، زه د نیوکه په سر سترګو په محمد بن سلمان باندې دې ولې نیوکه ونه کړله؟ هغه خو د کم کړنه چې په سعودي کې وکړله هغه خو ډېر د نیوکې وړ و، هغه خو ټول اسلام تر سوال لاندې بوته، ولې دا کار ونه کړ؟ ډېر ښه پوښتنه ده ورور. یو دا دی چې ته زما کولی شي یوټیوب ته م ورشي، فیسبوک کې مو ګورې، انشاءالله زما فیسبوک پیج شته دی. محمد بن سلمان باندې د 2021 نه 19 کې هم ما ویډیوګانې کړې دي. دویم موضوع دا ده دا په اصل کې چې کوم حمزه ورو یو فلسي ولرټ هرم فلسي تخپل استفاده کوي. مثال دا دی که چې یو ماشوم څوک ریپ کی جنسي تجاوز پی وکي او تا ریپسټ ونیسي دا ماشوم دی دا 15 کلن ماشوم دی ولې جنسي تجاوز په دغه تلته ما یو جنې ریپ کړی دلته 15 ریپس کې دغه په سوال نه ګرځي. دا یو غلط مثال دی. زه تاسو را اجازه راکړم، زه تاسو سره د محبت ادرس خبرې کوم. زه محمد بن سلمان اصلاح
ماته ناممکن ده لیکن تاسو سره زه نن ټیک ټاک کې لګیا یم په پښتو سره خبرې کوم والله نیت مې ورته بد نه دی اقسم بالله هدف مې دا دی چې تاسو فیل کوم یا نه ځکه ماته دا یوم ګټه نه رسي ماته دا ګټه رسي زما تکړه ځوان باډي بلډر ځوان مې دین سره مطابق مخکې لاړ شي نو زما یو ویډیو جوړول د محمد بن سلمان په خلاف مکمل صفر نتیجه راوړي ستا په خلاف نن مو ته خبرې کوو ګوري زما سره بحث کول ته بس ما ذهن را بدل کی خو د ما په خبرو په تاثیر باندې تغږیدل چې زما خبرې څومره تاثیر لري په ټولنه کې دا په همدې خاطر باندې په مجلس کې بیرته ما باندې نیوکه وکړله نو د محمد بن سلمان دغه کړنه تا کولی شي چې په محضر کې یو ویډیو جوړه کړې وي ویلي دی چې محمد بن سلمان ډېر یو لعنتي انسان دی ما جوړه کړې دا تر ریډ هرینګ فلسطین انتخابي دا جرم نه کمیږي د لپاره بل سړی جرم کوي نه ما جرم درته ومنه هغه نه ورو ما جرم په دې نه کمیږي ورور چې یو بل سړی جرم کوي متوجه کنه مثلا یو غلط راګیر کی هغه ته ما خو فقط یو لک افغاني غل کړه بل 15 لک هغه په منډه کا نه د په منډه کې هغه په منډه کې زه خپل مفیدیت ګورم په حیث یو افغان په حیث مسلمان زما مفیدیت زما افغان ورور سره دی زه نو غواړم خپل ورور د لاسه ورکم محمد بن سلمان زما خبره او ته کچالو ټیشو معنا مې دا ټیشو ګوري پوز او پاک یو به ورته لیکن ته خبره بل شي نوروسه والله زه د ډېر زیات احترام لرم خو د ځکه دا ولس څنګه استاد پړه ازما ستا په خبرو باندې قضاوت کوي زم یو فرد یم محمد بن سلمان هم یو فرد دی زمون خبرې په ټولنه کې تاثیر لري د تاثیر لوجه تا په عام مجلس کې بیرته په ما باندې نیوکه وکړه چې زه اصلاح سم چې تر څو پرې ولس دلته پوي چې حساب په غلطه ده او د محمد بن سلمان د دغه عمل لوجه ټول اسلامي امت ریاکشن خو د خپل خبرګونی خو ده اجازه راکړه اول ما محمد سلمان د وضاحت لپاره ویډیو کړل چې د سړی د سو د ځان ته لګو ساتي دویم رور زما ویډیو جوړول په خلاف بن سلمان کم خیر بروړي هغه ما سره مخامخ کینی خبرې بر سره وکي تقریبا نه پېږم چې څومره کسان د لایف مسلمانان زه د یو مسلمان د محمد بن سلمان په هیڅ خبره نه ولې په دې موضوع مهمه موضوع ځکه جرم محمد بن سلمان زمونږ پر هغه خوره باندې حاکم دی چې هغه ډیره مقدسه خوره اسلام له هغه ځینه ظهور کړي او طبيعي خبره ده خیر ما ته لږ وګونی سي زه د هغه ځي په اذان باندې زه خپل روزه ماتوم زه د هغه ځي په تصمیم باندې خپل روزه نیسم هغه نوروز زما خبرې ډیره موثرې دي ټولنه کې خطرناک تمامېږي کړي محمد بن سلمان کړنی او اعمال ورور ما ته بیا تکراروم دا خبره ما محمد بن سلمان په خلاف ویډیو جوړ کړې زما فیسبوک ته لاړ شه یوټیوب ته لاړ شه وی ګوره انګلیسي می جوړ کړې وسنی حالت چې د جنیفر لوپیز راغلی و په دنیا کې هر حادثه کیږي په دنیا کې 8 بلین نفوس دي زه نشم کولای انسان په حیث محدود یم زه باید انتخاب کوم ځای کې زه مفید یم زه په دې ځای کې مفید یم چې نن تاسو سره خبرې کوم ماشاءالله ته اوس پاړه مو ویډیو جوړ کړې و شي جنیفر لوپیز چې راغلی و چې ګډېدل دي نعوذ بالله د کعبې رقم ته یو تصویر جوړ کړ په غیبه نه ګډېدل په غدي ویډیو جوړ کړل نه ولی یو دا نه چې زه نه غواړم نیتن ویډیو جوړ کوم دا ته ما نیت ولا نه مروړه ما محسمان ویډیو جوړ کړې په غمه هم جوړوله لیکن د وخت کم مخ نه پدې پوښه چې زه نه فقط قمر بنسټ بلکې اته نور کمپنیګانې مخکې وړم او الحمدلله تاسو پدې پوهیږئ چې صلاحو کارمندان دي زما وخت محدود دی ما تاسو شډیر مهمو ما تاسو ځواک مهمو زما ځوان دی زما د لغمان دی او خیسه ځوان دی نه غواړم ځای شي زما د ځوان نو به هم زه به تا نه په دې شي کې لږ زره ګیله وکم یو خدای چې ځان د موږ لغمان یې او دلته به یو میسج را کړی والله په بله چې داسې به خوشحاله شم چې نوروز ما ستا اشتباه یو اشتباه دی او ته په خپل اشتباهاتو قایل نه وي خپل اشتباه د پروموټ کول نه بار د بحث نه کوو بدون د شک ما به دا کار کړو لیکن د پبلک ډومین کې 4 لکه کسان ځان نه ټول کړي دي او لایف راځي او ما خبرې کوي کوم چې بار کې موضوع نه مونږ لیکي ورو زه غواړم ته نه پوښتنه کوم ته ځان ته سیکولر مسلم چې وای دا ستا هدف سره لګم ته تشریح کا لومړی خبره خدا چې دا په یو بحث کې لنن یو نیم کال 2 کال وړاندې ما ویلي چې زه یو سیکولر مسلمان ځان ته د سیکولر مسلمان نه می هدف دا و چې زه یو مسلمان یم په غربي ټولنه کې ژوند کوم غرب کې چې ته ژوند کې دا قانوني سیکولر نو ځکه مې ځان ته دغه یو
ټکی کارولی او دا ډېر یو د ټرمینالوژي مې چې کارولی او په دې ذهنیت مې کارولی او چې دلته زه د یو افغان مسلمان په صفت د بل چا په دین او په مذهب باندې کار نسم درلودلی که زه ایتیست ګورم مړې سترګې ترې نه تېرېږم دا اجازه ماته داسې قانون نه راکړي چې زه ورته وایم چې ته ولې ایتیست یې زه د سنګسار کم یا په تیږو ولم نو په دغه دلیل باندې خو همدغه پوښتنه بیرته تاسو ته راجع کیږي ښاغلی نوروز تاسو د جرمني پاسپورټ لرئ په همدې اروپا کې تاسو ژوند کړی په همدې کې تاسو خپل کورنۍ سره اوسېږئ اوس راځم دې ته چې تاسو دغه د ایر بی ان بي بزنس په دغه اروپا کې کوئ په دې باندې لږ وغږېږئ زه خپل هم د آنلاین کاروبار سره یو څه ناڅه شناخت لرم ټولو به خبرې وکړو اول به زه خپل پاسپورټ ښکاره کړم زه افغاني پاسپورټ لرم اوس مې کینسل کړی بل نوی مې اخیستی دی زه جرمني پاسپورټ نه لرم نوی پاسپورټ چېرته ده هغه په کور کې همدا اوس یې تراوړم که غواړې زه به همدا اوس خپل مېرمن ته ووایم چې زما پاسپورټ راوړي دې کې هیڅ کوم شک نشته دی کابل ایرپورټ په کابل زه غواړم تاسو اوس هم ښکاره کړم چې زه څو ورځې مخکې افغانستان نه راغلم کوم پاسپورټ زه به تاسو ښکارم زه د یو کې ریزیډنټ لرم پاسپورټ نه لرم هغه ریزیډنټ هم ته ښکاره کړم دا مو وایه کولی شو هدف مې دا دی که تاسو غواړئ ثبوتونه وګورئ که نه هدف مې دا دی دا بېمعنا ده اوس راځو خپل هدف ته زما اوس هدف همدا و چې دغه غربي نړۍ کې ته خو شکر الحمدلله د اسلام داعي فکر کوم تا دعوت کړی ته د ډاکټر صاحب ذاکر نایک د دومره ستر شخصیت شاګرد پاتې شوی او دومره لوی مقام لري او زه په واقعیت کې له تاسو نه مې غوښتنه دا وه چې دغلته د حسیب په اړه باندې د ویډیو جوړه کړې وای زه به ډېر خوشحاله وای په هم مهاله دغسې د یو چیلنج د ندیم صاحب ته اکسپټ کړی وای چې ویلي په اسلام کې د ښځو د فرضیت د علم د فرضیت موضوع نشته تاسو په دې اړه باندې ولې دلته چیلنج ورنکړه تاسو خو ډېر ستر دایي څو پوښتنې دي که دا به ټول یو دان جواب کړم صحیح دی زه یو پوښتنه تا د پاسپورټ هغه جواب شو دویم پوښتنه ګوري هر څه مهرباني بیخي سمه ده دا خو بده خبره نه ده دویم پښتنه تاسو د سیکولر مسلمان په حیث ده چې تا ولې سیکولر مسلمان ما په یو ادرس ویلي چې زه په غرب کې ژوند کوم غرب کې بدون شک سیکولر سیستم دی او سیکولر نظام دی دا دې مانند چې عقیدوي دا قبوله غرب ته د اجازه درکړې ده چې دلته ژوند وکړي او اسلامي شریعت تطبیق کړي سیکولرزم غواړي تشریح کوم څه معنا لري سیکولرزم غواړي تشریح کوم څه معنا لري نه زه سیکولرزم بیخي پیژنم بیخي ښه خبره یا هم چې تاسو واضح شي او خلک ته واضح به تشریح مشکل نه دی سیکولرزم یو نظریه و چې په اوله ورستنی ورسم پیړۍ کې او په شروع د 13 پیړۍ کې دا نظریه شروع شو چې کله د یورپین انلایټنمنت شروع شو مشکل چیرته وو دا خبره تکراري کې بعض خلکو ته وی چې کله ساينس اډوانس کېدو او په دې کې دغه چرچ کنټرول چرچ سره کاغه رومن کاتولیک چرچ او کاغه پروتستانت چرچ او هرچا مثلا کاغه ته د چرچ اف انګلند وو چرچ اف انګلند وو هم ډیر رولز لري چې په خلکو تطبیق کوي دوی څه شو کړ مختلف ساينټیفیک ډیسکوراتل لکه جیو سنټریزم تیوري دا جوهانس کپلر تیوري چې کوم بیخي بغه سمری ته نه چورته براسو چې د ویستفالیا د ټریټي وروسته دغه د سیکولریزم نظریه رامنځته شوه دا یو ټریټي په مېس رامنځته شوی نه ده ځکه چې هر یو ملک خپل یو سیکولریزم سیستم درلودو زبر سیکولر د مایندسیټ دغه ایډیولوژي دغه زینه شروع شو دغه کیسې نه 14 صدې نه را پدې خو اوس اسلامي دوه ته راشم ان شاء الله او امید لرم چې کله بحث کوم امید لرم چې هغه شي دا بحث تکمیل شي به تخپل پوینټ راکړه تاسو ماته تقریر کوي دا بیا بیل موضوع دا او کما سره ته ډیبیټ کې دا نه زه نو غواړم تاسو ډیبیټ وکړو تاسو بحث کوم بحث هغه د دې بحث کوم چې موږ موته نتیجې تر شو ډیبیټ کې فکر وکړه ډیبیټ بدل هغه لفظي نه غواړم تا یعنی زلته د ډیفنسیو میکانیزم شروع کوم نه سیکولرزم دا نظریه ده چې چرچ یعنی کوم دین دی هغه باید په نظام کې په سیاست کې او په عوامو معاملاتو کې لاس ونه لري او نه کوم حق ولري چې شی وي هغه پارلمان دی که فیصلې دي مکتب دی پوهنتون دی چې هر څه پبلک انسټیټیوشن چې ته وایي په دې کې نه لري نو همدا وشو چې فرانس یو سیکولر نظام دی چې کله ترکیه ته ترک هغه کړه ونیوله سیکولر نظام جوړ کو په پوهنتونونو کې همچنان په مکتبونو کې په پارلمان کې جابونه باسل چې څوک وایي زه سیکولر مسلمان یم دا دې معنا ده چې هغه بخش د اسلام چې کوم د ورځني ژوند باره کې راغلی دي سیاست باره کې راغلی د اقتصاد باره کې راغلی دي فاینانس باره کې راغلی دا زه ردوم نه منم او اسلام دا ولې ردی ځکه اسلام دین دی
ان الدين عند الله الاسلام دی چې واحد لاره چې هغه ساينس د ټیکنالوژي ده او که مثلا د سیاست ده او که د اقتصاد ده الله طرف ته د الاسلام طرف نه قبول ده. نو یو څوک چې وایي سیکولر مسلم ما هغه دې معنا ده چې دغه بخښونه د اسلام زه ردومه. دویم غیر مستقیم څه وایي چې الله کولی شي موږ ته ټول نظام جوړ کړي لیکن انسانیت ته سیستم نه جوړ شي انسانیت څنګه مخکې لاړ شي. د دې دپاره چون یهودیت او عیسویت ضعیفه ادیان دي هغوی نشي کولی ټول حل لاره خلکو ته جوړ کړي نو همدې دپاره هغوی دا جدا کړل لیکن اسلام یو کامل دین دی او هیڅ کوم چا ضرورت نه لري چې اضافه فتوا راولي. که څوک سیکولر مسلمان دي ما زه عیسوي مسلمان یم یهودي مسلمان یم مطمئن یم چې په دې خبره نه ولاړ نه. زما مخکې چې ته څنګه ویل کنه چې زه په غربي نړۍ کې ژوند کوم دلته په امریکا کې او امریکا اروپا دغه خواته ټوله نړۍ دا د سیکولر نظام د سیکولر په نظریه باندې نو عقیدوي خیر زما هدف تاسو وایي کنه ما هدف هغه شی دا خو هدف نو ولا موازی دا خو هدف نو چې ته یو عقیدوي سیکولر مسلمان یې دا خو هدف نو د عقیدې پر بنیاد باندې هیڅ کلم دا خبره مانه ده کړې. همدغه موضوع باندې غواړم یو پوښتنه وکړم. خیر دا چې اسلام داس یو دین داس یو چارچوکاټ داس یو ساختار لري چې هغه کې د منګو د تاسو د ورځنی ژوند ټول پکې وروره ګوله هلته ځای په ځای دی هر څه مشکل هر څه حل لارې هیڅ وضعي قانون ته ضرورت نشته چې پکې لا وکتل شي. ستاسو په نظر باندې چې بیا دغه مسلمانان په دغه غربي نړۍ کې ژوند کوي ستاسو په شمول چې له دین نه ډېر ښه خبر دي زه خو بې دین نه دومره ډېر زیات معلومات نه لرم ساده پټان سړی یم تاسو خو خبر یې دلته زموږ ژوند ستاسو ژوند په ځانګړې توګه چې هم دعوت کوئ هم کاروبار کوئ دا څنګه ارزوئ چې هلته په افغانستان کې اسلامي نظام دی. ښه پوښتنه ده. اول صاحب د ایربنبي پوښتنه به جواب کړم بیا به درته راشم. صحیح درو زه ستا پوښتنې زما نه هېرېږي انشاءالله. ایربنبي یو بزنس دی چې ته یو کور اوږدمهاله په کرا نیسي او لنډمهاله خلکو ته یې ورکوې. حسیب ځواک په ما اعتراض کوي چې هغوی هلته اکثر ګرلفرنډ بویفرنډ بېواده خلک ځي زنا کوي او ته پکې دخیل یې. زما ګران او ښایسته او بالبلډر رور دا معلومات دی غلط دي ځکه چې کله یو ټرانزیکشن په اسلام کې یو ټرانزیکشن وشي هغه د ټرانزیکشن نیت یا په اګریمنټ کې دا شامل نه وي چې د استفاده کومه جنرال هغه حلال دی. مثال درکم هوټلونه شول یو کور ته په کرا نیولې ده همدا معنا ده. ایربنبي یو هفتې کرا ده یو میاشت کرا ده یو څوک یو کال دپاره کور په کرا نیسي کور کې څوک غلط کار کوي کور مالک ملامت دی نه په کلاک ټاور کې هوټلونه دي مکه کې آیا هلته غلط کار کوي نه. د دې مثال د چقو دی ته چقو خرڅوې هغه سړی په سړی وژني هغه مسؤل دی او که سړی په نه وژني هغه مسؤل دی. اجازه راکړه زما د بزنس په تجربه کې هرګز ماته یو کس نه راغلی چې زه غواړم خپل ګرلفرنډ راوړم زنا ورسره کوم ماته د کور په کرا راکړه هرګز نه ده شوی. خو زه پوښتنه غواړم دا بیا مطلق په همدې ادرس باندې حرام دی. که یو څوک یې نیسي یو شپه پکې کومه څنګه چې هوټل ته ځي څنګه چې یو کور اوږدمهاله په کرا نیسي دا هیڅ یو عالم پر باندې فتوا نه ده ورکړې معلومات ډېر تقریبا سوال دی زما دغه کوم کنسرن چې ما درلوده دا تا حل کړه خو دغه ته پوښتنه کار کلاک ټاور مثال راکړه هغه یو اسلامي هیواد دی هلته طبیعي خبره ده 99 سلنه خلک مسلمانان دي. اوس خو په انګلستان کې خو چې څوک د تا دغه ایربنبي بوک کوي ته د چا نکاح خط ګوري هلته خو ټول کفار دي تا ایربنبي ته ننوځي دوی شراب څکي دوی ګناه کوي دوی زنا کوي یعنې چې شی اوس په دې باندې وغږېږئ. که چیرته په کابل کې یو سړی یو کور په کرا ونیسي او هغه نه بعد اجازه راکړه مثال درکوم زه مثال درته د انګلستان او د جرمني درکوم تاسو انګلستان او جرمني کې ایربنبي لرئ په اسلامي هیواد کې نه لرئ. هغه ته هم راځم ورور. یو انسان چې په کابل کې کور په کرا ونیسي او هغه ته خلک راوړي قتل پکې وکړي لدواتت پکې وکړي آیا د کور مالک یا کرانشین ملامت دی که د کور مالک ملامت دی؟ دا غرب کې مثال ونیسه. ګورې نو روسیه محترم که چېرې ته غواړې زما دغه سوال وانخلې دا بېله موضوع ده خو زه درته نور هم سمپلیفای کوم. ګورې په افغانستان کې چې څوک چاته کور په کرا ورکوي یو اسلامي ټولنه ده طبیعي خبره ده چې مسلمان ده که هلته هر ډول ګناه کېږي د اسلام تر قانون لاندې الان کې ته خو په انګلستان او په جرمني او په بلجیم کې تا د ایربنبي بزنسونه دي په دې خو ته خبر یې چې دلته دغه ټول کپلز راځي که چیرته دا کپلز راځي او زما کور په کرا نیسي چې موږ پکې زنا کو بیرته درکو
یا پکې شراب سکو دا غیر اسلامي دی. که یو سړی ما کور په کرا نیسي چې زه پکې شپه کومه چې هغه پکې هر څه کوي هغه پوه شه او خپل کار پوه شه. متوجه همدغه پوښتنه وه زما حل اوسه پورې زه به تاسو ایربنبي خپل ریکارډ ښکاره کوم یو کس نه در راغلی چې زه دا کور میسج کړی دې کار دپاره چې ما ته کور په کرا راکړه او زه بزنس پارټنر هم لرم هغه به هم دا شی دې تاسو درکړي. دغه سوال دی ورور متاسفانه چې بې ځایه دی. تا بل کوم سوال ورور زه به تا نه پوښتنه کوم ورور ستا خو د سیکولرزم هغه جواب کو ستا د مرتد ملحد او همچنان هغه کس چې خصوصا بدبختي بې بنیاده خبرې ورپسې کوي ولې ورته پلیټفارم ورکوي ولې ورسره خاندې ستا او د هغه سره څه مینه او محبت او لف سټوري ده؟ حقیقا لف سټوري خو ورسره نه لرم خو زه به یو خبره وکړم. پرون ما په لایف کې راغی همدا محترم یو بې ځایه خبره یې وکړله. دلته ملګري شاهدان دي د 6,000 کسانو په مخ کې مې له خپل لایف ښکته کړ ورته مې ویل چې بیا دې په لایف کې ځکه نه پورته کوم چې ته ادب دې دغه لایف ته نه ساتي او نور باقي زه د یو پښتون په صفت ما هغه وخت کې دته کته او لایف ته مې راپورته کوه او ځینو مواردو کې چې تا کومې ویډیوګانې کړې وې یقین وکړئ نوروز صاحب والله هغه کې تم تېروتې ځینې ویډیوګانې داسې چې زه په جیم کې ما ګوشه کې هېڅ شی په غوږ کې نسته د خبرې کړې دي او ما په کراتو په د باندې نیوکه کړې ده ما دا معنی کړې دی. خو دا یو فردي جرم دی ما به کړي زه پرې خفه یم. راتلونکي کې به ډېر احتیاط کوم چې زه چاته داسې پلیټفارم ورنه کړم چې داسې غلطي وکړي ځکه دا زما دین زما پښتو زما افغاني دا ما دپاره ډېر مهم دی. جزاک الله. زما د حساب نه 12 ځلې تا هغه لایف ته راوړی دی چې کوم ډیټا 12 ځلې زه پرې پښیمانه یم بیا یې نه کوم الله اجر درکړي. بس نور زه پسې نه وایم. راځو ورور ستا د اسرائیل سره محبت چې ته ورته لانګ لیو اسرائیل دا موضوع څنګه تشریح کړو؟ راځو په دې به وغږېږو. ګورې نوروز صاحب بیا ما ته وایي چې ستا د بزنسو ټیکس اسرائیل ته ځي او ته ورته چې لانګ لیو اسرائیل وي اول افغانستان وذ اسرائیل. زه غواړم دا لږ ووایم. دلته خو کیسه د لږ ذره د سیاست طرف ته تله ځکه مې دا کار وکړه. اوس زه وایم والله زه غواړم تا نه تشریح واورم ځان هم پوه کړم خلک هم ځان پوه کړي. زه غواړم واورم هېڅ بل کوم موضوع نشته انشاءالله. ګورئ هغه ویډیو به ډېری افغانانو زما کتلې ډېرو وطنوالو به مې کتلې له شک پرته تاسو هم له وطن سره مینه لرئ زه یې هم لرم زه یې لږ لیونۍ مینه لرم. هغه ویډیو ما په هغه ورځ باندې جوړه کړې زه به څه فکر کوئ نوروز صاحب زه به دومره لیونی یم چې د فلسطین په هغو مظلوم ولس باندې زه د اسرائیلو طرفداري کوم لیونی خو به نه یم. دا هغه ورځ وه چې 300 افغانان ایران په یوه ورځ باندې راووهل ویې وژل. زه دومره احساساتي وم ما ویل چې په دغه ورځ باندې اسرائیل امریکا روسیا چې چیرته کافران دي په دې ایران باندې بماتوم وغورځي زه به ورته خوشحاله یم او ما به د دوی ملاتړ کړ. دلیل یې دا و ځکه ما دپاره مې خپل د افغان وینه دومره ګرانه ده لکه چې څومره ته فکر کولی شي. تا د عیسویانو کار کړی دی. عیسویان وایي چې نعوذ بالله خدای انسانیت به خو دې دپاره خپل زوی چې دی هغه کړی و ذبح کړی و. هغه موضوع نه تیریږو. زما پوښتنه دا ده روسۍ ته جذبات چې راغلی په حیث انسان جذبات یې په ځان پوه نه شوې بیا ستا دا ویډیو تقریبا 2 ورځې شاوخوا په ټیک ټاک کې اوس هم پرته ده. دا ولې ته خو جذباتو کې راغلی سپورټ دا خو داسې ده چې زه باید ورغلی وای دا مې ډیلیټ کړی خو ټیک ټاک داسې خوی لري چې دا ویډیو پکې پوسټ کړي دا لاندې لاړ شي بیا دغه ویډیو باندې نه څوک لایک درکوي او نه د څوک کمنټ درکوي هغه ورکه سي. ځکه لږ زه ټیک ټاک ته ما تل ترې ټیک ټاک مجاهد یې نو ځکه زه لږ پکې ډېر تکړه یم. ما چې هغه وکړه ډېر لاندې تللی که اوس مې مخ ته راشي زه دا دقیقه ریموف کوم دا اوس یعنی په هغه پښیمانه زه چې پښیمانه خبره ختمه نه د ایران په موضوع کې خو اوس هم چې وایم اسرائیل ایران وایي زه پرې خوشحاله یم. ما دپاره هغه 300 افغانان له سترګو نه لرې کېږي. زه به هغه ته جدا بحث ته به راشو لیکن زه فقط غواړم چې اسرائیل طرفدار ته نه یم نه او ان شاء الله دې لا بعد چې کېږي هغه ویډیو نه یوازې زموږ د فلسطین د خلکو بلکې د نړۍ د ټولو مسلمانانو دښمنان دي د انسانانو دښمنان دي ځای نه دې لا بعد ته زیات ویډیو به ډیلیټ کړي ان شاء الله په سر سترګو نه خبره ختمه. زه یو پوښتنه کوم ته ځان ته نیشنلیست وایي نه وایم ځان ته نیشنلیست نه وایي که چېرته یو افغان زه غواړم ستا د لیونۍ مینه معلوم کړم چې کوم حده پورې یو افغان ځي یو افغان او وینا او یو مسلمان یو افغان هندو وینا یا یو افغان وینا چې هغه یا ظالم دی هر څوک دی یو مسلمان وینا مې څه فرق کوي؟ لومړی خو باید سړی
د عدل هغه ترازو په لاس کې واخلي چې هر چیرته د انسان وینه تویږي بیا دا نه ګورم چې دا مسلمان دی که دا هندو دی چې هر څوک د انسان بلکې د هر یو موجود په وژنې باندې زه خفه کېږم. تا ویلي چې اول افغانستان بیا اسلام، دا موضوع لږ تشریح کړئ. ستاسو په نظر باندې کوم یو سم دی؟ اول اسلام که اول افغانستان؟ زه خو یم چې اول اسلام دویم لغمان. نه، زه بیا دا وایم چې دا لازم و ملزوم دی. له دې اسلام نه غیر وطن په درد نه خوري او له وطن نه غیر اسلام په درد نه خوري. لږ تشریح کوم. دا به داسې درته ووایم زما که وطن نه وي دغه د اسلام چې دا کوم قانون او چارچوکاټ باندې ما تا مخکې خبرې وکړلې د دې دپاره خو ما تا ضرورت لرو یوې ځمکې ته یوې جغرافیې ته چې دا پکې پریکټیس کړو، دا پکې عملي کړو. جغرافیه خو مهمه اسلام راوړي فقط د افغانستان جغرافیه کې دننه کې افغانستان نه نو اسلام نشته دی او که اسلام یو بیا افغانستان نشته دی، یعنی ستاسو کې هدف څه دی ورو؟ زه به نورم درته ساده کړم. زه غواړم پوښتنه او دقیقاً ګوري اسلام زما دپاره تر ټولو ستر ارزښت دی. ماشاءالله طبیعي خبره ده، زه الحمدلله مسلمان یم. په څنګ کې زما وطن دغه اسلام ته ضرورت لري. که چیرته زه په خپل وطن کې اسلام ونه لرم نو زما بیا ژوند بې مفهومه دی. فهم دی نورو صاحب؟ بیا دې کنفیوز کړم. ته کنفیوز نه یې، ته پوهېږې مشکل چې ته موبایل ته ګوري زما خبرې زما فقط دلته د فامیل نه میسجونه کوي چې هغه به زه بیخي دا بیخي بند کړم. صحیح شو، لیپټاپ دی بند به کړم. بند یې کړم خوښه دي زه بند به کړم، تا ته توجه درکړم. خو زه فقط د هغه ته ګورم چې ما مخکې خپل عذر خلته وړاندې کړی دی چې ولې زه لیپټاپ ته ګورم چې زه غواړم په دې پوه شم چې فکر وکړه چې یو حالت دی چې په هغه کې افغانستان نشته لیکن اسلام شته دی. آیا اسلام باندې کوم ارزښت کمیږي او کوم ارزښت به لري تا دپاره؟ څه معنی افغانستان نه وي؟ مثال یو جغرافیایي حالت دی چې په هغه کې افغانستان نشته فقط اسلام دی، ځکه ته غواړې چې اسلام د افغانستان جغرافیې سره یو ځای کړي. نورو صاحب دا سوال دی بیخي کنفیوزینګ دی. ته وایې چې افغانستان جغرافیه نه یعنې څه شی؟ یو حالت دی. څنګه حالت دی؟ داسې یو حالت دی چې اسلام شته دی لیکن افغانستان نشته دی. آیا بیا هم اسلام خپل حقیقت لري که نه لري؟ نو دغه د اسلام د عملي کولو لپاره خو جغرافیې ته ضرورت دی. ولې په هوا کې ته ولې محدودتیا افغانستان پورې زما مشکل دی کې دی؟ هر ځای کې هر جغرافیې کې هر اسلام چې دی جغرافیې ته ضرورت لري. چې جغرافیه ونه لري ته چیرته د عملي کوې؟ بیا ته څنګه زه دا مشکل نه لرم. جغرافیه باید ولري. ولې افغانستان جغرافیه جوړه وتا چې ته یا افغانستان د اسلام دی که اسلام د افغانستان دی، دا دواړه لازم او ملزوم دي. دا ته څنګه فیصله کوې؟ خو دا مې وطن ده. زه ته اوس یو خو ستا وطن دی، زما وطن هم دی الحمدلله. او ته په دې پوهېږې چې زه سره هم خپل وطن سره مینه لرم، دوامداره ځمه، خدمت څه چې مو وس کېږي کومه، ستا په وینا باندې څه پټوم څه هلته مصرفومه، انشاءالله هغه به زه الله ته حسابي ورکوم چې څه معامله هلته روانه ده. لیکن زما مشکل د سره ورنو چې هیڅکله هم اسلام د جغرافیې ته مو محدود کوئ. اسلام د الله دین دی، د دې امکانات شته دی چې 2000 کاله بعد، 15000 کاله بعد، 10000 کاله بعد، 1 میلیون کال بعد یو جغرافیه ونه لري لیکن اسلام به وي. او اسلام هم محمد صلی الله علیه وسلم اجازه راکړه حسیب دا تکمیل کوم. اسلام د آدم علیه السلام سره شروع شوی دی او داسې حالت وو چې یو ځای کې افغانستان نه وو لیکن اسلام وو. او اسلام همغه ارزښت همغه حقیقت درلودو کوم چې به د افغانستان بعد هم لري، کوم چې افغانستان سره هم لري. ګوري نورو صاحب محترم، افغانستان نوم وجود نه درلوده، جغرافیه وجود درلوده، خلک وجود درلوده. زه خو هم تا باندې ځمکه چېرته نه وړم ورور که نه، خلک نه ځم تا باندې نه وړم. دا موضوع فکر کوم حل بینو، دا خو یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. زما په نظر نه دي. لکه باید اسلام انډیپندنټلی کولی شي د افغانستان سره وي، افغانستان نه بغیر هم خپل حقیقت وساتي. افغانستان ته ضرورت نه لري او همداسې وو اسلام چې اسلام افغانستان ته ضرورت لري. اسلام خو یوازې موږ ته نه دی راغلی، اسلام خو د نړۍ ټول انسانانو ته. اولې چې اسلام نه وي نو په افغانستان به څه وکړم، که افغانستان نه وي په اسلام به څه وکړم. دا ستا الفاظ نه دي. ګوره دلته مې هدف د دغې خبرې نه دا دی که زما په وطن کې اسلام نه
نو اسلام نه ته داسې وایي چې زما په وطن کې اسلام به هدف وسو کنه نو بیا زب عبادت چاته کوم زب ژوند څنګه کوم. جزاک الله خیر. دا دې واضح کړه، هیڅ کوم مشکل نه دی. یو ورور یو ادعا کوي چې ته موز د صافي صاحب دپاره کې کلمه د بل چا دپاره وایي، دا هم کله موږ تشریح کړو، دا سره موضوع ده. اوله خبره خو دا چې دا یوه ډېره اوږده کیسه وه او د یو وټساپ خبره وه، او که ته غواړې چې زه په ډېر ډیټیلز کې وغږېږم درته به پې ځواب درکړم او که وایې چې نه تېرېږه ترې نه تېر سم. لنډ که ته ووایې زه نه غواړم فقط زما ګران ورور د زه به درته وایم یو 15 تنه 6 تنه ملګري وو او همدغسې دو داسې فکر کو چې زه خدای مکړه زه مسلمان یا مثلا زه ایتیست یم یا اګنوسټیک یم یا یو شی بل. نو دغه ورور ما ته زنګ وایي دا ملګري وایي نور تا سره انډیوالان دي او ته یې خوښېږي او خو عین حال کې دوی دغسې یو فکر لري. مال ته زما ورور یې، ته زما ملګری یې، هغه ویډیو کې شاید تاسو اورېدلی مال ته زما ورور یې، زه خو الحمدلله مسلمان یم، خو دا چې هغو زما ملګري دي د دو دپاره به هم زه دا کلمه ووایم. دا څه وایي چې زه زما ملګری په دې خبرې باندې شک ولري چې زه مسلمان یم، نو زه به ورته کلمه تېره کړم چې وروره اقرار باللسان تصدیق بالقلب، دغه زه مسلمان سوم، ته پرې خوشحاله، زه مسلمان یم. دا دپاره به زه 2 ځلې نور وایم چې ته په دې خبرې باندې باور وکړې چې تا ملګری مسلمان ده. او دا دومره غټه خبره نه وه، خو هغه د ملګرو مسله وه، لږه کیسه جګ و ټیټ سوه. هغه ملګرو کې راځي زه تا ته ووایم زه هغه مسلمان یم څوک چې قرآن حدیث شریعت خپل کلتور د اسلام د چوکاټ لاندې، خپل فقه د اسلام د چوکاټ لاندې قبلوم، او مطمئن یم چې هغه مسلمان تم یې، او انشاءالله چې مسلمان من پاتې شو. دې ډبیټ کې مذاکره کې هیڅ ګټونکی بایلونکی نشته دی. والله حدیث طلبات دا ارزښت نه لري چې چا شي ولي ورنو، او دا به یو احمقانه بحث وي سبا شي. که ته چېرته حسیب جان زما اجازه راکړه، که ته چېرته ما سره واده کوې چې دنه بعد مثلا برمل ته پلیټفارم نه ورکې، د سیکولریزم بحث ته پرې نه کوې، زه خپل ټول ویډیوګان درته نه زه خو مشکل نه یم. کله چې نوروز صاحب څوک پبلک فیګر سي که نه، بیا به د نیوکې انتقادات نصیحتونه سجشن دا ټوله ته به تا مادی. او په واقعیت کې چې کله ستا ویډیو ما وکتله مالې چې ولا ډاکټر صاحب ذاکر نایک شاګرد را باندې نیوکه کړې، څه وړه خبره خو نه ده، زه به ده سره غږېږم په دې مورد باندې. راځم دا زما ستا مناظره یا ډیبیټ یا خبرې یا د ملګرو پوښتنه هم لرم، بیا ستا پوښتنې جوابوم. کله به عملي میدان ته راځي؟ د ټیک ټاک موټر راکوزېږي، افغانستان ته سفر وکړو، راځه عملي په لندن کې به نور ځینې کې دعوتونه وکړو، په امریکا کې یو دعوتي سنټر جوړ کړو، یو د افغانانو ته چې وکړو. لومړۍ خبره خو دا چې زه په اسلام ټیک ټاک نه کوزېږو انشاءالله. سلفي سره ډېره ښکلې خبره دې وکړه. لومړۍ خبره خو دا چې زه اسلام کې هغومره پوهه نه لرم چې زه خلک دعوت کړم. پام دې دی داسې نه چې واني ولو آیه ده چې یو آیت هم د زده وي تی خلک ته وړاندې کولی شي. چاته به مې ویلي چې راته مسلمان ته ور حدیث دی، سورې خلاص خو دې زده دی که نه، بس خلاص همه خلک تشریح کړه، بس کافي دم ده. سمه ده. دا به زه د خیر سره دلته په امریکا کې چېرته ځای مې پیدا کړم، خلکو ته سړک به یې ودروم او ورته به یم چې راځئ چې مسلمان شو. الله ماشاءالله دغه دین نتیجې زه وخت م ورسېږم. ډېره زیاته مننه چې تاسو د نړۍ د مسلمان د انسانانو غم خورئ او د هغو د آخرت غم خورئ. نن ورځ ما ستاسو په وطن کې ښوونځي بند، پوهنتونونه بند، نن یې انسټیټیوټ سم وتړل. تاسو د اسلام دایي یې، د ډاکټر صاحب ذاکر نایک یو شاګرد دی، تاسو د ندیم صاحب چیلنج منئ او که نه؟ اوس دې خبرې ته راځو. ګورې یو خو زما ګران ورور یو لفظي بحثونه دي چې موږ یې وکړو، یو عملي اقدامات دي. په عمل کې ما په تلویزیونونو کې په ویډیوګانو کې کافي بحث کړی دی. وزیر د تحصیلات عالي سره ناست یم، ما ته چې وزیر صاحب مشکل چیرته دی چې دا موضوعات بند دي. زه د وزیر صاحب جواب دلته نشم شریکولی چې هغه مسله چیرته ده، ځکه هغه محرم جواب و. همچنان وزارت تحصیلات عالي سره ما یو ډیجیټل لایبرري جوړه کړه چې هغه که موږ تسلیم کړې وته چې موږ وکولی شو چې دغه اقلا یو ډیجیټل لایبرري ولرو تر څو پورې خلک وکولی شي ډیجیټلي هغه اکسس کړي. زه په حیث انسان خپل محدودیتونه لرم، یعنې زه نشم کولی طالبان باندې امر وکړم چې دا کار وکړئ که سبا دا کار خبر ته راځم. دویم د مکاتبو موضوع کې ته خبرې الحمدلله 4 مکتبونه لرم، بهترین سیستم جوړ کړی دی، ښه مارکیټینګ چانس دی ماشاءالله. تقریبا فکر کوم 10,000 کسان ناست دي په لغمان کې 10,000 جوړو. زه خو د بزنس شاګرد یم، کله چې څوک دا اعلان تیری زه ډېر ښه به پوهېږم. تا په ټولو ویډیوګانو کې اعلانونه تیر کړي، نوشي جان. زه به 2 اعلانات اوس هم تیر کړم انشاءالله. یو اعلان دا دی چې
زه یو د مکتبونو لپاره دوه سیستمونه کوم تعلیم بشکره خبره کوم یو سافټویر جوړوم چې ټول مکتبونه سره کنیکټ شي په نوم د کلاست او وزارت سره کنیکټ وي تر څو پورې خلک ضرورت نه چې د بغلان نه نورستان نه کابل ته تاییدي ته لاړ شي او وزارت سره ټول کنیکټ وي مکتبونه سره کنیکټ یو دا بل زه خپل مکتبونه لرم چې کوم ځای کې الحمدلله انجونې الکان درس وایي دویم زما کارمند همدا اوس وزارت سره په خبرو کې دی من قرارداد کړی K12 د انډیا سره کوم چې کمبریج سره قرارداد لري که چیرته موږ دغه درسونه آنلاین خلک درس ورکو دا موږ سرټیفیکیټ د کمبریج نو ته ورکو دولت خو موږ سره مشکل نه لري اوس پورې ماته جواب نه درکړی عملی میدان ته راځم کنه اوس راځو نه دا په هیڅ انسان وستو اوس راځو د مولوی صاحب دعوا یا د ډیبیټ کافی علماء کرامو هغه ته د ډیبیټ چیلنج هم ورکړی دی او دعوت ته هم ورکړی دی تاسو له جواب سره قناعت کړی او کنه هرگز نه اوکې مننه او تاسو د یقین په نامه باندې خوانزي فکر کوم لرئ ته مارکیټینګ کې نه زه غواړم یو مورید درته ملته تاسو لکه چې یو چاره ته یو شهادتنامه را لګلې وي داسې شهادتنامې جوړېږي ورور زما مکتب اوسه پورې یو 12 کس د فرق کړه کس دروغ ویلي بالکل دا مشکل دی انا زه خالي یو شک ماته ویل د خپل مکتب داسې ډیر دروغ ویل شوی دی ډاکټر صاحب لګیا او چټیاته ویل مې اوس پاسې ګما زلګ توجه رسلینګ مې کړه دی سخت وی په احترام باندې چپ شوم متاسفانه خلک عدل او انصاف نه لري ماته عدل انصاف باندې کس پیدا کړي زما یو مکتب اوسم دی ولسم نه بر سن نه لري او همدغه یو خبره مې غوښتنه چې دلته ولسم 2000 کسان نازي دغه اخرنۍ پوښتنه بیا به مو تاسو هم د یاله د نو کافي کسان دی الله اکبر ډیر خلک نازي پوښتنه مې ده اجان وبدر کومه نازي لرم جزاك الله خير زه پوښتنه دوه لغمانی ناستي ستونزه نشته خبره مې درته کوله نورستان مال زه لغمان اسمه وسه من په زور لغمان کې را دنه کړي مشکل نشته نه خو نورستان لغمان سره زه لغمان کې مشکل نه لرم خو لغمان کې وسم یعنی الحمدلله کارونه مې دي خبره چې باغ کې غټ کارونه ولته من کو پروګرامونه لرو دوستان مې دي خپلوان مې دي خو زه یم د نورستان نه مثلا او دام د تویم کې چې د لغمان د وردک جنگ راغی زه وردک طرف ته ولاړم دام ته وسنه ما وزر مې چې دا چې زه وردک ته ما کور کې زه نه دغه زما مې وردک نه دا نو د دې وجنه بخښنه راوسنه کوي مهرباني ورو یو پښتنه اخرنۍ دا دی چې دغه تاسو کم خیریه بنسټ دی دا کم فندز چې تاسو ته راټولېږي دا د خپل د کارمندانو د خپل د معاشات تاسو د همدغه خیریه بنسټ نه ورکوئ ډېر ښه پوښتنه ده الله تعالی جزا کړي زه خوشحاله یم قمر بنسټ تقریبا 90% بودیجه د عوامو د پیسو نه راځي موږ د نورو ارګانونو سره کار کوو هغه ټول ارګانونو ویب سایټ زموږ ویب سایټ کې ذکر دي چا سره کار کوي هغوی پیسې ټولوي موږ باندې پروژې افغانستان کې تطبیق کوي همدا دلیل دی چې غټې پروژې تطبیق کول چې کله موږ ته هغوی پروژه راکوي ټول خلک د ماشاءالله من انجو کې خلک ایکسپیرینس لري موږ ته اډمین کاست هم راکوي 7% 10% 9% نو موږ دغه اډمین کاست نه خپل اداري مصرفات د دویم د عوام پیسې د زموږ پالیسي ده چې 100% کوم موضوع ته لګلي په هغه موضوع کې مصرفو موږ 100% ډونیشن پالیسي لرو دویم کې ګورنمنت سیستم لري په نوم د گیفت ایډ مطمئن چې کافي خلک د ځینې کې دلته ناست دي کافي خلک چې کله موږ ته څوک ډونیشن ورکوي نو موږ دولت موږ ته گیفت ایډ په نوم باندې 25% پورې موږ ته پیسې راکوي اضافه په یو کې دی کال کې زموږ 1.4 میلیون پاوند زموږ شو کومو چې ان شاء الله اودیټ رپورټ په ټول چیریټي کمیشن کې وی ټول خلک کتلی شي موږ لیک لیټ یو ځکه موږ خپل اپریشن جرمن نه یو کې تر اوسه دی موږ هغه کافي پیسې خپل اداري مصرفات ورکو راځو دویم موضوع ته په اسلام کې چې کوم بحث دی صدقات چې کوم د زکات نه بحث دی اسلام مکمل جواز ورکړی دی چې ته کولای شي چې کله ته زکات د صدقې معاملات کې مخکې ځي کوم کسان چې په داخل دي هغوی خپل معاشات واخلي په قمر کې غټترین معاش زموږ 40,000 افغانۍ دی په قمر کې غټترین معاش زموږ 40,000 افغانۍ دی او الحمدلله زموږ اداري مصرفات د 5% نه اوس قمر به انشاء الله خصوصاوي او په خپل به انکم جنریټ کوي ځکه کوم چې گیفت ایډ پیسې راځي او چې کوم پیسې موږ ته د اسلامي ارګانونو راځي هغه موږ ته کافي شافي پیسې دي چې موږ خپل اداري مصرفات وکړو
د هغه د امازون موضوع باندې هغه باندې امازون پښتون ته زما پښتون دا ورو ولې د ما باندې دروغ ادعاګانې کولې لکه چې دوی پیسې وهي دوی بزنسونه پې کوي دوی پې دا کوي غواړي چې په دې مورد باندې لږ نورې سپینې خبرې وکړم بسم الله ستاسو یو له کارمندانو نه ښاغلی الماس مهرباني د دې څو کوره زه خبر یم په کوم سیمه کې دي په کابل کې په لغمان کې دا د تا سره د بنسټ نه وروسته د یو ځای کېدو وروسته د کم کاروبار کم بزنسونه دوی مخکې درلودل چې دغه کورونه دوی جوړ کړي مهرباني جزاک الله خیر هر سړی حق لري څوک چې د قمر ډونر دی ځکه دا ارګنایزیشن دی چې قمر د نیو کې موږ جوړ حارث صاحب الماس د 13 کلونو په MTN کې کار کوي زه بیخي خبر MTN کې خماش لري د دورونه کې کومره معاش لري زه د MTN دومره دقیق معلومات د پړه لرم چې ځال تک کس نوم یې واخلم ستا خپلوان HR کې د MTN کې ټول پیښه معلومات لري یعنی اجازه راکړه د دورونه لغمان کې زابل کې او په بل ولایت کې د غاښونو کلینیکونه او د سنه د چې بنگلې مثلا جوړ کړي په لغمان کې بل ځکه پلارې الحمدلله د ویټرنری ډاکټر دی مالداري هم لري ځمکې هم لري زه ته خبر کوم ورو چې زه په حیث یو مسلمان یو فکری انسان قاری صاحب الماس په حیث یو قاری د قرآن همداسې ټول علما راټول شوي ته فکر کوې د دې بې ارزښت دنیا دپاره موږ خپل آخرت خرڅ کړو ته ماته دا ووایه آیا دا زه چې ته دا ما باور کوې چې زه به خپل یا به زما کوم ملګری د دې بې بنیاده دنیا دپاره موږ به خپل آخرت خرڅ کړو والله دا به خبره والله چې دا کار د الله رضا دپاره نه وای په خدای مې قسم وي که یو ورځ مې افغانستان کې کار کړی وی که الله رضا پکې نه وه ډیوډ جونز هم پیر و ډیوډ جونز څوک دی خیر پاړه بیا معلوماتو کې ولسی پیژن یعنی زه نوم غفله شم چې لا ما ټیم دسي وو یعنی خیر په پوینټ خبرې کې دا بخیز نه زه خو درته وایم کنه د ډیوډ جونز ډیوډ جونز څوک دی زه نه پیژنم ډیوډ جونز بغدادي پیر کتاب د مطالعه کړي نه بیا تاسو ته هغه د دې سپارښتنه کوم چې وی ګورئ نو هغه هم یو پیر و همدغه ډول باندې د دین کیسې او د اسلام کیسې کولې خو نور انګریز و دا زموږ خبرې دي افغانستان کې ملا صاحب هیبت الله خون هم عالم دین دی شیخ دی وکاله اته کاله په افغانستان کې د خلکو حقوق خوړلي د ما د خويندو حقوق خوړلي دي زه باور وکم زه د طالبانو نماینده نه یم پښتنه د سینه ده دا پښتنه تاسو نه راځي کې دا څنګه دا پښتنه نه نوروز صاحب دلته باید زلک سپیناوي ورکم تاسو خبره وکړه چې من هغه قاری دی او زه د اسلام نه دومره خبر یم موږ به د دنیا دپاره دغه کار کوو نو بیا ماته مثال درک چې مولوي صاحب هیبت الله خوند د څوکۍ او د ګدۍ دپاره اته کاله زما د وطن په لوڼو باندې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي نه دي تړلي دا مثال دا وایم چې اولګي پېژندو تا غونې باډي درلودله او هغه یې ایزه کو دې دپاره ته یې ایزه کړې دا غلط مثال دی ډیوډ جون تحصیلي علمي بحث کو دنیایي بحث کو مذهبي بحث کو هغه دا کار کو دې دپاره ته کې دا کار دی غلط مثال سپیر و خلکو ته به جمع ورکول دا مثال غلط دی که زه اوس مثال ورکم چې یو ځوانو تا غونې باډي درلودله لوکس درلودو جیم ته تو خو ایزه کو دې دپاره ته یې ایزه کړې ځکه ته باډي بلډر یې ته جیم ته ځې دا غلط مثال دی ورور دا یعنی ته فلسفي جوړه دلته زما هدف یو خبره درته نه نور موضوعات ته نه ځو یا ته داسې مثال ورکړې چې یعنی زه نه غواړم دې مثال وکړم مخکې ځکه خبره کوم نوروز صاحب چې کوم شی کوشش کوي چې ما احساساتي کې او دا کوم الفاظ ته کار دا تاسو سره خنخ کوي یقین وکړه ما خو وطنداري زه درته احترام ځکه لرم وطنداري خدا شان تاسو سره خنخ کوي زه ته ماته ډیوډ جون سره مساوي کې زما ټیم غړي ته بهتر ښکاري ما درته مثال درکړم اوس زما ستا کوم ټول موضوعات سره ورشوي دي که ته مانه کوم فکم اسیبرو لاړو نه پیغام چې څه مشکل پکې راغی خیر فکم چې زما کوم هدف وو هغه لاس راغی زمونږ ورور په ټولو خبرو قانع دی خبرې وکړي او ان شاء الله فکر کوم چې نور به پدې کې څه شی نه وي زما خدا نظر دی نه پیغام چې تاسو به نظر وي او کنه وي زه به د خپل ملګری کویکلی راجیک کما